خیره ها ولې ما پې واخې په کوسکو ټوکرای نو بیا به ټکې زه در کوم څوک چې راځي نو موږ به لار یو دوی دي ښه دا وښیده صبر وکړه زه دې ته وخېږم که نه او ته وسله تیاره کړه ښه دا ده ها دا دې ته وایي ختې شي ووایه ده ته خېږې ښه زه به در خېږم خو ته خو لومبې چې کوم شورو واچوه که ها که پونه ځم نه پرېږدي که پلید بوټي سپی مو چا نه کوي دا پتا خو کوي ها ته وکړه وړې به که نه څه کې ته خو پرې روان یې خوا مخ ته دې وګوره دا خو پوځي شابه ها ما نیولې ته ښه ځوړان شمه بسې نه ته ورته راخېږي دا چې پیدامو ستا زور راکړي که نه نو بیا زر کېږي الله دې به کېم خیر کېښودې خرام ته راختلې ته ډېر ګران به پروزي نو پوځي یاره ته راخېږې دې ځای باندې به ته کښېنې که نه او زه به یې ریبم بسم الله الرحمن الرحیم چا به دې چا زه به دې رخ نه ریبم ښه بس اوس یې ریبه ښه اوس پې درې لاندې راغورځو خبر وکړې دې رخ نه ریبم ریبه ښه ځان ټیټ که ښه ټیټ یم ته صرف غر ورکه ها سم ډېر قچاق وایي او څوک ووته لږ نور مخکې شم کوم ځای کې مخکې کېږي صبر وکړه جوړلي یې څوکې ته به شم نه دا دې جوړلي صبر وکړه وړو الا تاسو خو داسې ناستې ته ګنې چا له ډوډۍ کړې ده ژر کوئ خشاک راوړئ اصلي بس ریب وکړه چې دې ریب ویې که نه مونږ وایو چې زر شي که نه دې پې ناچو نم پې ناچې نو دې سره زر کېږي که نه زر کېږي دا دې ورېبه او اخوا زور کوه لکه بېبې د کار لږ پلو ور واچوه دې ته بېغمه چې زه درته زور وکړم خو ته خو لجا شه که نه زما د خپلې نه ونیسم راشه تا خو د میږي وبره ورانې نه دی کړی شابه ورېږه یا الله شابه اوس یې ریبه وایي تکړه شه وایي هله زور کا شابه شابه ها اوس پورته یو دغه ونرودو ښه هغه خو اکشنونه کوي لا بېبې لګېم ورته شابه لکه مجاخرې دوه قمقلو ته وګوره په کومه ونه چې ناست یو مغربي هغه څه کې د مشرې ښځې ته وګورې یو یې د خپې نه نیولې ده وړاندې راکاږي همدا خبره یې یو نه به انجینیر جوړېږي او یو به لیکچرر وي دونه یې مازغه کار کوي دا د دنیا د ټاپر هوښیاران دي که نه زه چې ګوره شابه لمړه لپو وایي بېبې دا خو تا مونږ سره ټوکه وکړه ما دوکه نه ده کړې ما خو درته چل وښودو دا چل به داسې په کوم خرام چې کینو هغه دې راباندې وړې ته خو د ټولې مشره ښځه وي بېبي سر دې راله پلته وو مالې کې راغې مالې کې راغې هله راغې خو تښتې باچا ته پرېږدئ هله څوک نشته راځې راځې هله هغه شپېلې راغی هم نه خوري هله دا د میخې جرس څه وایي ولې سپی وایي تړلی دی سپی دی نه ونې سپی نشته وي دننه راغی مونږ هغه ایمینې ماما له راغلي وو ځه ځه څه دي کیوال شینولې دی راځه پهلوانه دا راته ووایه چې د ملکانانو ټرانسفارمر دې ولګولې خو نه یار دواړه ټرانسفارمر یې میخانجي ولګولې نو خلکو ته به ویلي چې روډ په موږ راکوئ خامخا هلته خو صرف تا ټیمان لګولي دي هلته خبرې کم دي دا په کلي کې زه هم نه پېژنم خانجي دا څوک چې نه خو د خاطر ګلک سره السلام علیکم السلام علیکم زه هغه دروغ وایم ما ټرانسفارمر ولګولې تا خو په سترګو کې پورې ټیمان هم ولګولې سمه خو دا واده کړه شوې الله خیر دی وروره ورکوټې دی دا نه پېږي او دا پرې د واړې کې تم کېنه دی فراده ایمینې ماما ولې څنګه یې خیر دی داسې چل دی که نه چې مونږ کره نه غوړي شته نه غوړه شته نه چیشه نه چیني شته او نه چای او نه چیني او نه ماچه شته چې زما بچي پښتو بوټو ته اور کېدي موږ پې اور لګو نو که خبره خو داسې ده چې د دې خبرې خو زه ذمېوار نه یم ما ته چې ته ټرانسفارمر وایې د لارو کوڅو راته وایې د نور خدمت راته وایې ستاسو د رزق خو زه ذمېوار نه یم دا سپورې شونډې دې نیولې نو تا چې موږ وټر کړی دی غلو او مغا نوم دې نالمه ته سوال لره
خشچی ده دا په خپل سوال کړی دی خیر دا واړه د دوی نه مونږ ګیله نه کوو ته خو پوهېږي که نه اینمی جی اینمینه مینه بس یو شی وایي د انګلیش ټکی دی نو مامې. د پښتنو دی نوم یې ځان له د انګریزانو ایښی داسې کار وکړه ښه چې درېیمه څلورمه ورځ ده زمونږ که هر څه خلاص دي معدې راشي او کنځلې وکړي او وځي دومره څه نشته چې ځان څه یې ویځي لکه د مګې لکې مونږ که نه سپېره کېږي او تر شونډه چې نیغې نیغې ښه دا خبره داسې ده که نه نو ما ویلې کو څه دې راکړه ځکه چې ته خو موږ پاس کړی اوس څومره پاس روانې ګینې چا په ځمکه هم نه پرېښودې یترورې که زمونږ دا ایم این اے صاحب تاسو پاس کړی دی نو دې ستاسو د رزق نه دي ذمهوار دته د کارونو وایه ټرانسفرمر درته ولګوي نالۍ درته پخې کي لارې کوڅې درته پخې کي دې ستا د رزق خو نه دي ذمهوار ټرانسفرمر ما ته پته ده څارې ولګئ ماښام یې په غلو پټ کړي بله ورځ بیا جلسه وکړي وایي راوړئ مکه زوړ ټرانسفرمر بیا ولګئ ماوتې ماوتې وایي دا بڼو تیتر چې کم نه که نه دې خلکو ته وایي ټرانسفرمر ډېر یې مړه دا خو غریب ګا دی نو دې خدمت کوي اے ټوپک ماما نو چې مونږ رزق زمیوار نه دي که نه نو بیا مونږ پسې به یې کور ته راغی او ډب ډب به یې کولو نو د اوټ زمیوار بیا مونږ ولې مونږ خو اوټ ورکړي دي اوټ تاسو مونږ له راکړی دی هغې کې شک نشته خو اوټ چې کوم دی د دې دپاره دی چې مونږ به ستاسو خدمت کوو څه کار خدمت یې بیا بدله کوم ستاسو د رزق ذموار خو نه یم د رزق وعده خو الله کړې ده الا نو چې د رزق وعده الله کړې ده که نه نو بیا د اوټ ولا ته ولې ګرځېدې تاله ولې الله نه درکوي ته ولې انسان پسې ګرځېدې خان جی انتهایی قمقل خلک دي قمقل بچو قمقل وایي دا ایمنې دا سپینې شونډې به یې نیولې وراغه دروازه کې به ولاړ نازوی دې چپ کا ګوره زما خبره وره که زمونږ ایم این اے صاحب تا له اوټ له درغلي دي او ته د رزق خبره کوې نو دې خو تا پسې نه درغلي چې ما له رزق راکنه دې خپل خواري محنت مشقت کوي رزق ورته میلاویږي او چې تاسو وایئ چې رزق موږ ته میلو شي که نه نو ځای چې ته په ځنګل کې کښېنې الله روزي رسان دی اله ولې دا دې چې وایي دا دې بیبي وایي رزق خو ما ته پته دی ایمنې به ورته پورې خسخاس ولکي ورته رو په هغې کې به دی ساړه ټماټر به یې پکې ګرځو او چې سار کې به دې سټارټو ما به ویل کې پرو خاندي پورې صحیح خبره ټیک ده زمونږ د سره درک نه لګېده خپل محنت مې وکړو او خدای خپل محنت دې نه کړی دی ولې ما نه وټاو ته نه وټاو موږ له به اوس رزق راکړې خو نه رښتیا رزق خو الله ورکوي نو ته نه ولې غواړو دا خبره هم صحیح ده د خپل الله نه ولې نه غواړو ځای چې ځو او پاکه ځنګل کې کینو نه به د چا غیبت وي نه به د چا شیطانیان یو نه به جګړې ټوپک ماما رزق په موږ له الله ځنګل کې هم راکوي بالکل به یې په ځنګل کې هم درکوي ځکه خو ته به د خپلې اوجره کې دغه یو نه ورکړې ته تاسو له به الله تعالی څه رزق درکړي چې انسانانو پورې خاندي دا خاندي. دې لاړ شه مړه قمقل دې لکۍ نه قمقل دې نه یو خبره ده ما ټول یاد وساتئ د انسان نه د رزق سوال مه کوئ کو د رزق سوال کوئ د خپل رب نه وکړئ نو د رزق کار وکړ ما وټ په چا خرڅ نه کې ما ته معلومې ستا په دې ما په ډېرو لګولې ډېر راځې مړه دا ټول خلک پاتې ګرځي وټونه موټونه او الکچنې پرېږدې خواس یې رزق راکوي الله ځنګل کې یې بیا خورو راځئ بس دا خلک لیوني چوي دي ټوپک یې چولې دی او د سره ولاړې ځان ورته ښي راښي پیټې ورکوي بو نوکر مو نوکري ولکۍ ورته دا واسکټ چې کوم دی هغه کپړونو والا یو څه ښه لاړو بس ولې ډک وکړي هندوانه ده وبچي راځه دا نادیده که خلک دي دوی په سترګو څه لیدلي دي یو اوټګي یې درکړی دی او اوس یې دله پر سپېمو کې او که تام څه نه لیدلي ته خو څه چې هدیه پاره کې ویوځئ گزار باندې کوي گزار باندې دا کوم خلک راغلي خان نو بس موږ سپکو خلکو د نو ته ویل چا سره ګزاره کوي چې دله مې سپلی کول پرېږده را بس د لاسو کا بس چپ کا چاړه ختم ډېر باندې بس خلک دې په مخ راغلي دې بیبي دې ځنګل کې څوک هم نشته ښه الله په دې بوس پورې وځي څوک په دې باندې کوم دې کار بیبي ما لاس راکړه فون دې ښه کلکه به ونیسه ګوره
الا دی خوا خلک دی او خوا الا ځنګل ډکه دی یا دا لکه به کومه الا خپل دا سړی کنه لکه کاجی خرچي دی خطا کې نشي خو دا باونډري ده الا دا خو خوځي خوځي. ورګه بلی ودا سي بي بي دا سي دا سي لا ته ها دا خیال تا کته وي سرګه پټه کاوزا دا چې الا څنګه الا د کومه نه پروزي راکله ولي هو څنګه ما ونیسه ورګه بي بي ونه پښا کم دی خو راځه ما ونیسه دا ځان ونی چم کو تا ونی چم ما ونیسه دی وجا دا وړه بیا پوزم وای کچا پاپړ پکا پاپړ وایا راځه لکه هغه خو اورېدم څه نه پورې وځه ورګه خاوس ګوره ها دا بداسي وړه خاصه کینا ها ما پسې وایا چو د چړ په چړای د چړ په چړای تور چنګړ تور چنګړ چاړه الا یای بچي و مینه وایا. غر کا مینه کی د چړ په چړای د چړ په چړای تور چنګړ تور چنګړ چاړه الا چاړه وایا اګل خانه بیبي انا نه دی ورځي چړی چړی چیچی نچی یاده ورځي خانه لا تراکا راکه بیبي الا وی خلاصي تاکو ما نړۍ وستو خیر خو پکېګه ما تور چنګړ چاڼه باندې راوړی درازه وی بیبي دا به دا غټ ځنګل دی دا دی خواخه لک دی مساده فاغه چوپړه کار خاطر نو بکې د خپل الله راکی راځه دا دې چوپړه کې کینې دلته شو کوم نشته ها راځي دا بي بي همدا ځنګل چې کوم دی کنه دا د ګنا نه پاک ځای دی نو زموږ په علاقو باندې خلک څه نه کوي تاسو بي بي ما دې ته وګوره کنه په یو والے چې کوم دی وب پکې چې یو ته وته سو وایا کنه څه نور کوي او لوي څه نور کوي چې کله تلل کوي کنه نو لاندې وته غټه مهناتیس لګولي تل کې غلا کوي او دا لا پریدا د یو بل په 4 روپۍ اخلي سودونه کوي تا ته پته شته سود چې دی کنه نو د زنا نه غوره غټه ګناه ده او خلکو ته د سره ګناه ښکاري نه وای دا والا او ډبلې نن برابر سبا بیبي ولي خبر یې چې څوک سود کوي نو هغه ته جومات کې مخکې سب پرېږدي وي راځه وجي صاحب مخکې ودرېږه او ځکه چې بیا پیسې راکړي نو خو زموږ معاشره ډېره ګډه وډه خو الله دې خیر کړي او د یو سودي څه چې دی کنه بچی سلويخ کلی سوځي من خو به کم از کم د کلو نه راووتو سوځو خو به نه ځکه بس هغه الله مینې او یا الله مونږ له ویډل د تیاره راکې ښه نور به پسې مونږ نه ګرځو ولې چوپړی چا جوړه کړې ده او تیتلی دي دا چېرته پخوانو خلکو جوړه کړې ده بس هغوی به دلته خوشحاله وکړه او هغه سردار علي ټکر څنګه وایي راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې ورازه میستا سر دی وی دما سر وی په ډنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې نسایش څه ورانې تاسو دواړه دا کار دی کنه بدلته به راکړي او ځای نه به راپروزي واو بس ذکر کوئ نو الله خو یادوي چې خو یې نه درکوي دا خو دا خلک چې کوم ډېر په ګناهونو اخته دي خو الله دې معافي وکړي څوک چرګان جنګوي څوک سپي جنګوي څوک کنترو باندې ظلم کوي څوک یې سوځوي چې جګړه وکړي کمترو ته یې پېټرول واچوي دا مې چې کوم زما د سره زیاتیاتو بیبي ډېله چرګان او سپیه دي نن سوارونه پرونه یو بل خلک جنګوي تره په تره ورځي تربور نه ګوري او راله پکې ګوري وي دا مې د ماماد ویل دا مې د ټول وي او بس یو دقه عقې چرې چوروري پیسې خلکو لیونې کړي پیسې دپاره مړې کړي بیبي ولې بله ورځ مې د پروسه په موبایل کې کتلو الکان لګیا دي په یو بل په مخ څپېړې ورکوي وایي دا کبډي ده مخ خو د الله د نوره دی او ته په څپېړو وې او ځینې پکې ادا شوي تروریان له حق هم نه ورکوي لکه څنګه چې مال خپل ورونو رانه کړو خدای وله ګڼ ډېر نو موږ حکومت په خزانه کې څه حقونه راکړل وګوره هغوی هغه دی په غټو ګاډو کې ګرځي او سړي دونه غټ ګنمینان روان یو ماښامې شو خو سره پرې نه وتل شپه راله
خیر دی مړه را بچی خیر ته دی به راشي نو ښه مونږ کېږه مه الله شته وږي منو ما سارم نه غواړم ته خو پیدایشي وږی هغه سپور شونډې ناظم وی درکوي به چې اوس څه ووایه الله دې خیر کړي خیر بچی الله شته زه در سره یم که نه ابۍ در سره ده د ابۍ دوا خو قبلېږي ځکه ابۍ وسټو ابۍ وچټو دوا تېله او چې کومو تې نه ده اخیستې کومه حلې دی بیبي دلته خو داسې د ګیدړانو اواډونه شو نو تاسو ورته دولۍ واقعي تاسو ولې کوم انسانان یې ګیدړانې نو هلکه نور خو هغه پر غرغره دی بیبي بچی و پاسه بس دی هغه جنور راوخته و چې پراټې خوړانلې هو را بچی الله به خیر کړي اره بیبي دا خو شپه هم تېره شوه او دا دې بیا ورځ نیمې لټلې ده نو دا به مونږ څه کوو زما خپله کلمې چنګار کوي خو ټوله دنیا وایي چې رزق الله ورکوي را به یې کړي را کوي به انشاءالله بیبي ده خو بیا هم لا خو ډالې خوړلي کلمو کې به یې غډال لا تاویږي زما څه دي زه خو زړه ښځه یم بوډۍ به کمزورې یم په کار ده چې زه فریاد وکړم تاسو خو ځوانان یې په خپلو غوښو پایې خولې ته وګوره هغه دال ما په خوا ایشتې دي ښه نور لکه ما خېډه تشه ده دا یو کار هم نه یې تی خو ټینګول یم نه چې نو ګډې وډې مه وایې خبره درته کومه الله داسې ذات دی چې په توره شپه کې په تور کاڼي تور میږي د احوال نه خبر دی منګه به اینی منګ ته به ګوري زما په دې پتون باندې نه دي زما په دې پتون په توره شپه کې په توره ګټه باندې تور ګونګټ پروت و دې تا یادي خلک موټه داسې وایي نو تا له بس رزق الله درکړي رون بړي کې واپسې دا ته منخوصه مونږ سره یې ځکه مونږ له بیبي رزق نه راکوي ښه په دې ځنګل کې بیبي ویم چې کوم دی هغه چینپینزي ما یې دغه هم ګرځي بندرانو ګرځي دي ته هم ورسره ټوپونه وه ته خو ماغه شئ زما نه هم بیزو جوړه دي ښه بیبي چې مور قدر درکې نشته بیبي اپلونر مې هغه یو علم نه اورېدل که نه په کاڼي کې چینجي و هغه چینجي به په کاڼي کې ول الله رزق ورکو ښه ورکوي که نه نو تاسو خو چینجي نه زیات یې نو ته کوم نډالی درکړه ما له به راکړې دا ښه خوله دې نیولې چینجي سره زما مشابهت مه ورکوه دا په خپل رګمال په شانتې بوتال دي تاسو خماران یې چینجي نه یې تاسو به په خاورو مړېږئ او انسان نه مړېږي چینجی به موړ شي په دې ویښ کې او ستا په انانګو کې هېڅ فرق نشته چاته وې دا دته دته خیر دی ته بل خشتی نو ځکه خدای الله دا ورځ درکړې ده بس هغه د 10 بجې شوې الله به خیر کړي اوبه ورته څښئ که نه اوبه ترخې دي ترخې دي به دومره دي یا الله نن درې ورځې چې زه دې ځنګل کې دا ګډې سرومه او دا مسافر دلته پراته دي چې دوی به څه خوړلي څکلي مې او که نه یاره ورګه ځمه او دوی له څه د روټۍ بندوبست کوم ښه بیبي دا سړی جوړ ګډو بیزو والا دی په ځنګل کې ګډې ساتي که نه نو ما راوړه ده چې دې اوس مونږ له روټۍ راوړي او د رزق وعده خو الله کړې ده مونږ به یې د الله نه غواړو د نه غواړو ولې دا سړی په رښتیا و او که نه ټړی و ما خو ویل کې زه خوب وینم زما کلمونه خبرې نه روزي خو داسې کار ده موږ خو د الله نه رزق غواړو دې راوړي که نه ای دواړه دې پټ شو راځه بره ونې راته خیږو ونې ته به په دې ناره خېټه څنګه ځي نو ته راځه زه هم پټېږم چې وم نه نې مونږ خو د الله تعالی نه سوال کوو بیبي ټپه شه ټپه پټه شه پټه شه ټوپه شه خیر ټته شه دا دې ګډې وډې شو موږ دې هم ګډ وډ کړو ځان سره راځه دې خوا راځه دا واسکټ ټټای څه ونیسه ورخیجه خو یې دا ونې ته خیجه شابه ښه کلمې مې وشلېدې
به خدای پاکه هغه مسافر څه شو 3 ورځې شو په دې ځای ناستو چې من نو ما ډوډۍ راوړه نو هغوی نشته دی خو ځه بس چېرته به تلي میوې چینګېږي زموږې مبیبي غلی شي زما کولمې چینګېږي خو الله به راکوي خورې بره څه کوې راشه ما دله روټۍ راوړه راکوشله پرېږده وچې وڅه زما خېټه چینګېږي درکوه کاکا یار رزق سله مزه په پټي مزه راکا کاکا ورېږه په ولاړې نه خورم وای ولې دې ما ته پوجا کوي بیبي خپلې ماته نشي ورکه ورکه الله دې خوشحاله غریقه وای خرې چې کولمو ته مې 3 ورځې پس لاړلو کاکا کېنه خیر دې راځه وخوره تاسو ډوډۍ وخوره زه موړی مه وخورئ کېنه ټوکې مې روټې مې واپسې یار وره دا راته ووایه دا 3 ورځې په دې ځنګل کې تاسو د اناره ولې تېره کړه د دې څه وجه وه کاکا دا داسې کار وکړه نه چې مونږ که رسنو نو مونږ ایمینې له لاړو ایمینې راته ووي رزق خو الله ورکوي وي کو ځنګل ته لاړ شئ هم مې ونه کړ نو مونږ دې ځنګل ته راړو او 3 ورځې مې پکې تېرې کړې خو رزق الله رانه کړه خو تا راوړو یزویا ما راوړه خو الله پاک وایي چې ته محنت وکړه برکت په پکې ځاچوم بغیر محنت الله روزي چاله نه ورکوي دا غلطه خبره ده خپله خواري کوئ الله به روزي درکوي محنت پکې شرط دی لکه دا ټوخی محنت و